قافله د اسلام آباد ټل پلازې ته رسېدلې چیرې چې علي امین ګنډاپور له خپل ګاډۍ ښکته شو او د پیاده تګ پر مهال یې د ګډونوالو مشري وکړه. په دې کاروان کې د عمران خان میرمن بشرا بیبي هم ګډون لري او د لاریون د مشرانو ترڅنګ روانه ده. له هغوی سره ګڼ ایالتي وزیران، د تحریک انصاف مرکزي مسؤلین او زرګونه ملاتړي شامل دي. لاریون د تاوتریخوالي له پیښو څخه خالي نه و. د راپورونو له مخې د مظاهرچیانو لخوا د تاوتریخوالي په پایله کې یو پولیس افسر وژل شوی او 80 تنه نور ټپیان دي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیري ازما بخاري د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې وژل شوی پولیس کانسټیبل مبشر دی او د 5 نورو چارواکو حالت لا هم نازک دی. د کورنیو چارو وزارت د CCTV له لارې د برید کوونکو د پیژندلو پروسه پیل کړې ده او چارواکو ویلي چې په هر صورت کې به یې د قانون منګولو ته وسپاري. السلام علیکم ورګریو، ټولو لا فتح مبارک شه. رسیدلی یو اسلام آباد له انشاءالله په لږ وخت کې به چې کوم دی انټر کیږو او څومره هم چې د مونږ لیډرشپ دی هغه له مونږ دا ویایو چې مذاکرات بالکل ونه کړو، چې کوم د خان پیغام دی هغه ونه شي، بالکل مذاکرات ونه کړو. مونږ انشاءالله په پرپور پر امن طریقې سره راغلي یو، ډېر مزاحمت هم برداشت کړی دی. زه سلام کوم د PTI ټولو ورکرو ملګري. السلام علیکم، سره مینه مقابل کوي. دا د میژ حال دی، نیمه شپه ده، د هلیکاپټر نه په میژ باندې شیلینګ کوي او پوسه نظر هم درته یوي، سره مجر هم درته یوي. دا حال مو دی، تاسو درویغ نه دي، دا لای اپډیټ دي او درویغ میژ کته یې هم وي او انشاءالله د الله په فضل سره دا یقین ساتي چې میژ دلته مړه شي او میرو چې کومه دو ختم شي، زرا وشي، خو ان شاء الله میرو د دغه وفات شي. میرو ډي چوک ته درېمي هو په ډي چوک شو ان شاء الله ویډیو حقیقت دیو پښتني میرو خوري. واو پتا قسم قرباني باندې د بشتره او د شیرکه د ایسی غزیون سره د شهر نه مانو صحیح شولا چې دا ایسی د پروتوي او د مت چې کومه دو د ننګو د غلط خبره کوي کنه او د بهادر یو دا به د شهر خنو سره مانو او چې ننګو د غلط میدان دی او دا چې کومه د شهادت په شهادت په سمیش ګرځي حقیقت د دې ته امیر سار وځ په ترې شګردوي ارسم به ګړي دي د یو سار په دې ورن کو سیدا مده بشه وي شي خدا امیر حسابي ان شاء الله پارس صورت باندې میرا ان لوگوں کو واضح پیغام ہے. زه د پاکستان حکومت ته یو واضح پیغام لرم، هغه دا چې دا کس خوشی کړی. زما بچان دا تصویر ګوري او هغوی پوهیږي چې دا کس د هیواد د ترقۍ لپاره کار کوي. که تاسې دا کس خوشی نه کړئ دا جګړه به 1000 کاله نور هم دوام وکړي. اگلی 1000 سال تک تم ہم سے یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اس کو چھوڑو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چې څومره د PTI ټایګران دي پښتانه تاسو سره ما وعده کړې و چې زه په پړ باندې جنګ لرم. دا خلیوان دي، خاص کر وزیر دي او یو ټیم دی. دا وګوره دا شیلینګ کاسوړي مزري شیلینګ دی، دا د پنجاب پولیس اولاد دي. مریم نانی د تحریک انصاف مرکزی مشر بیرسټر ګوهر د عمران خان سره د ملاقات وروسته ویل زه د عمران خان لپاره تر وروستي ساه ولاړ یم. په همدې حال کې د عمران خان میرمن بشرا بیبي د ګډونوالو ته وویل عمران خان پر تاسو غږ کوي چې د حق لپاره ودرېږئ. تر هغه چې عمران خان له بنده خوشي نشي لاریون به دوام ولري. रहीम रसूल अल्लाह के उम्मतियों को खान को और मेरा सलाम. खान के हुक्म पे 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है. जो अभी तक नहीं निकले वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि ये आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है. बहुत शुक्रिया. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د تحریک انصاف د مظاهرو له امله د راولپنډۍ او اسلام آباد نښلوونکي سړکونه د خلکو پر مخ تړل شوي دي او دا حالت په پرله پسې دویمه ورځ هم دوام لري. د میټرو بس خدمات درول شوي په 22 ښارونو کې په 22 ښارونو او مرۍ سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي. بل لور ته حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ځینو سیمو کې د موبایل انټرنیټ خدمات محدود کړي یا یې په ټیټ سرعت روان ساتل. خوندیتوب او امنیت له سختو تدابیرو سره مخ دی، خو تاوتریخوالي د وضعیت حساسیت نور هم زیات کړی. مظاهرچیانو او حکومت دواړو د خپلو دریځونو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د دې پیښو په پایله کې د خلکو ژوند له جدي ستونزو سره مخ دی.